که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. په ډیټ فارمات باندې کار کوو. بعضې بلټ ان ډیټ فارمات دی چې مثال د اکسل په واسطه دلته ځای په ځای شوي تیار جوړ شوي دي چې دا په هم تب کې راځو. بیا نمبر ته راځو. په نمبر کې دلته ګورو مثال چې دا ډیټ فارمات د شارټ ډیټ مثال دا اول ډیټ سلیکټ کوو. بیا راځو ورته چې مثال شارټ ډیټ مثال دا شارټ ډیټ دی. مثال لانګ ډیټ مثال په دې شکل سره دا لانګ ډیټ دی. او مثال کولی شو چې دلته راشو مور نمبر فارمات دې ته راشو. مثال په دې کې وګورو چې دا بیلابیل فارماتونه دي د دې. دا وینډو د فارمات سل وینډو مونږه په کله چې که تاسو غواړئ د کیبورډ په واسطه راولئ نو کنټرول په کیبورډ کې ونیسئ د زور لاندې او پلس 1 په کیبورډ کې د یو کلی زور کړئ نو دا به تاسو ته راشي. دا د دې شارټکټ دی. په دې کې هم تاسو کولی شئ چې ډیټ فارمات بدل کړئ. نو دې باندې هم تاسو ډیټ فارمات کولی شئ. تاسو کولی شئ چې مثال په دې کې ډیټ کاسټم فارمات ورکړئ. مثال دلته دا دی که زه دلته راشم ګوره ډایمنډ دی. زه ورته وایم چې تنا ماته د فارمات د ډیټ کې اول ډیټ سلیکټ کوم. راځم دلته ډیټ سلیکټ کوم. ورته وایم کنټرول پلس یو او بیا ورته وایم چې په دې کې ورته وایم کاسټم ډیټ کې دلته راځم. ورته وایم چې ماته تنا د دې ورځ راوښوه. مثال شه ورځ مثال دا ورځ تنا د دې ورځ راخلي. که چېرته ستاسو مثال ډېر تاریخونه زیات وي مثال په دې شکل سره تاسو ته چې ښیي ورځ ښیي. که مونږ راشو دا بیا پلاک ورته چې کنټرول یو مثال کنټرول پلس یو راشو. مثال دلته دا کسټم ورته ویل چې ډیټ بیا ورته وایم چې دلته راشه دې ته ووایه چې ډیټ یا ورته وایم چې اول منت راوله میاشت او بیا مثال ډي 2 او بیا مثال څه راوله کال راوله په دې شکل سره. اوس وګورئ مثال دا فارمات په دې شکل سره شو. دا چې د کاسټم ډیټ فارمات مثال چې څنګه کاسټم تاسو کولی شئ چې خپل د خوښې په بیلابیلو طریقو باندې دا ډیټ ورکړئ. د ګورئ ما اوس ورته ډاش دغه کامه مې ورکړه. موږ کولی شو چې مثال د دې په ځای ورته ډاش ورکړو. که دلته راشو ورته چې مثال اول ورته وایم چې میاشت 3 کرکټره میاشت بیا ډاش بیا ډای بیا ډاش او بیا ایر 2 کرکټره ایر. مثال دا ایر مثال په دې شکل سره دا څنګه تاسو د دې فارمات جوړول شئ. دا د چیش په واسطه دا مثال کاسټم فارمات یو بلټن باندې کار وکړو او بل هم په کاسټم فارمات باندې کار وکړو. مثال چې څنګه موږ کولی شو چې دا تغییر کو. اوس راځو همدا کار موږ د ټیکس فنکشن په واسطه هم کولی شو. د چیش په واسطه د ټیکس فنکشن په واسطه دلته راځو ورته مساوي ټیکس مثال ټیکس فنکشن دا دلته دا ډیټ نیسم په دې شکل سره ډیټ نیسم دلته کاما اوس فارمات ټیکس مثال دلته دویم اول به والي ور داخله بیا مثال فارمات ټیکس. زه ورته وایم چې اول ورځ راته راوړه بیا ورپسې میاشت راوله او بیا 2 ورځې راوله بیا کاما ورته وایم چې کال راوله. په دې شکل سره کوټیشن مینس کې نیسم او قوس بندوم انټر. ګورئ په دې شکل سره دا دلته راوسته. که چېرته زه ورته ووایم چې مساوي ټیکس فارمات عین شی لکه څنګه چې موږ کاسټم کې کوو مثال دلته کولی شو ویلیو کومه ده دا ده او ورته چې کاما ورته چې اوس راځم ورته ټایپ کوم په ډبل کوټیشن مینس کې مثال د ډبل کوټیشن مینس کې دلته دې ته ټایپ کوم چې اول راته دغه راوله میاشت راوله مثال 3 کرکټره بیا ورته وایم چې یا ډاش ورکوم یا سلاش ورکوي هر شی چې ورکوي ورته تاسو مثال کوم رقم فارمات چې ستاسو خوښیږي یا کوم رقم فارمات چې ستاسو د دفتر ستاندرد وي یا د یو ارګانیزیشن ستاندرد وي په هماغه شکل ورکوي. مثال دا انټر شو مثال په دې شکل سره دا فارمات د دې جوړ شو. دا چې مثال څنګه تاسو د یو ډیټا فارمات ورکوي مثال څنګه کوي چې مثال یو ډیټا فارمات ورکوي کاسټم فارمات ویل او د فنکشن په واسطه ویل د ټیکس په واسطه چې مثال ټیکس فنکشن په واسطه موږ هم ویل چې مثال څنګه کولای شو.
مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.